ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو ټکسټ منیو ویلی وه. پر ټکسټ منیو کې مو هغه کوم کمانډونه چې ذریعې وو هغه باندې کار کړی وو. راځو نن به ساده پر یو پروجیکټ باندې به کار وکړو. د فوټوګرافۍ دپاره به یو ساده شي جوړ کړو، لوګو جوړ کړو. یو لوګو به جوړ کړو، هغه که د فوټوګرافۍ دپاره یو د هر څه دپاره تاسو غواړئ کولی شئ څه به وکړئ جوړه کړئ. په مختلفو طریقو موږ جوړولی سو. زه راځمه دلې یو دغه راخلمه څه شي ورته وایاست، دایره ورته وایاست که الیپس ورته وایاست. یو ساده کنټرول سره نیسم یو الیپس څه به کومه ترسیمومه. پی وهمه پی موږ ویلو که چیر پر یو الیپس باندې کښې کار دی اتوماتیک د دایرې د صفحې مابین سره راځي. بیا راځمه د همدې الیپس څخه کنټرول سی یو کاپي اخلم، کنټرول وي بیا څه به کومه پیسټوم یې. داسې مې پیسټ کړل. اوس مې پیسټ کړله بیا راځمه یو ټکسټ راخلمه دلې ږدمه. د مثال په ډول زه راځم ورته وایم چې وکیل احمد په سر کې بس شي ولیکم وکیل احمد. را بسمه دې ته به پونټ انتخاب کړمه. داسې یو داسې پونټ معمولا په دې لوګو په دې ځای کې موږ دا شی زده کوو. ښه داسې یو پونټ موږ انتخابوو چې په اسانۍ سره وویل شي. سره کوم چې په اسانۍ سره وویل شي. اوس دا مې یو څه مغلق پونټ دی، داسې ډېر ساده پونټ انتخابوو چې په اسانۍ سره ولوستل شي. نو یو بولډ پونټ به انتخاب کړو چې نه کې بولډ وي، لږ بولډ وي. داسې یو پونټ به انتخاب کړو، پر هغه باندې به بیا کار وکړو. دا څنګه دی دا جیومټري بیټي دغه سم دی. را به سمه سایز یې 40 دی، 40 څخه بیا راکم کړمه و 14. څومره سایز به ورکړم 14. یو بل کار به وکړم ټکس پراپرټیز ته به راسم، پاراګراف پراپرټیز ته به راسو. د حروف د مابین فاصله یو څه لري او ورډ سپیسینګ کم یو دی. همدغه ورډ دا لنګویج سپیسینګ او دا بل ورډ سپیسینګ دی. د لغاتو د مابین فاصله څه به وکړم کم یې. بیا پر د ټکسټ باندې راسته کلیک کوم، پر ټکسټ باندې دلته موږ نه لرو. را به ټکسټ منیو ته ورته انتخاب پیټ ټکسټ ټو پیت. نو پر دې پیت باندې بیا څه به وکړم پر دې سر باندې به یې کښېږدم. راځمه دغه ټکسټ انتخابوم، ورته وایم چې دی د پیت څخه څونه فاصله ولري. ورته وایم داسې څه فاصله د اختیار کړي او موقعیت یې هم دومره همداسې دي. بیا راځمه دلې یو بل ټکسټ راخلم، په دې کې به څه لیکم فوټوګرافي. څه شي فوټوګرافي. هغه مو کوم فونټ کړی وو څو فونټ 14. دلته مو د دې سپیسینګ باید وګورو. ټکسټ پراپرټیز ته به راسو 80 او 270 څو 80 او 270. دلته به څو پونټ ورکړو دغه سایز ورکړو 80 او 270. هلته خو نو ورډ خو دی خو یو لغت نو دغه بیا نه غواړي، ورډ سپیسینګ بیا نه غواړي، هغه موږ نه کې ورکړي. راځمه د فوټوګرافي پر کوم ځای باندې کښېږدم چیرې ولاړئ. دا به اوس دا بیا پر دې ځای باندې کښېږدم، پر دې مابین ځای وکیل احمد فوټوګرافي. اوس نو دا فوټوګرافي خو باید د دې خوا څخه وویل شي راسته وي موږ ته. د هغه دپاره بیا پلا په مودي ډول واړوم، بیا په پکې ډول واړو. اوس سره کم سو سم سو. سپیسینګ ته به راسو، یو څه فاصله زیاته کړو او د دې پوزیشن ته به په پیت باندې به یو څه به څه وکړو، پوزیشن به ور زیات کړو تر څو پر سنټر باندې راسي. وکیل احمد فوټوګرافي. ښه دې به ټول انتخاب کړم. چې مې ټول انتخاب کړي کنټرول جی سره کم بیا کم ګروپ یې کړم. کله چې مې ګروپ کړه بیا راځمه دلې پری هینډ ټول راخلم. کوم ټول راخلم پری هینډ ټول. راځمه په دې کې کنټرول زیر بیا کمې واري. همداسې یو ساحه مې څه وکړه ترسیم وکړه. داسې یو دغه معنا که چیرې ورکړو، داسې غر غوندې معنا که چیرې مفهوم که ورکړو. بیا به راسم داسې کنټرول زید داسې یو څه دغه پکې ترسیم کړو، ساحه پکې ترسیم کړو. بیا به راسو پر دې ځای باندې به داسې یو ابجکټ به بل هم څه به وکړو ترسیم به یې کړو. دا به راوړو پر همدې ځای باندې به یې کښېږدو او به دغه به راواخلو 2 پوینټ لاین. د دې ځای څخه به تر همدې ځای پورې کنټرول زید، د همدې ځای څخه به تر همدې ځای پورې یو څه به ځینې لري. کنټرول سی کاپي به ځینې واخلو، کنټرول وي بېرته به پیسټ کړو، را بیا وړو پر همدې ځای باندې به یې کښېږدو.
او دې دواړه بیا انتخاب کنټرول سی او کنټرول وی پیسټ وکړو څو درجې روټیشن به ورکړو 90 درجې بیا به کنټرول سی کنټرول وی پیسټ وکړو بیا به څو کو ادا 45 بیا به کنټرول سی او کنټرول وی کو څو چې من به 45 ورکو بیا څرګند کیږي نه کیږي 200 دغه څو درجې سم راځي چې پر دې خوا باندې راسي دا خو صفر ده خیر تاسو راسو 1 درجې ورکو 1 لږ به چې زیات کو 1 سم سو ښه داسې شکل مو څه وکړه جوړه کړي اوس ځم مو ټول راخلم سلیکټ ټول راخلم دغه لوړ سایت ټول انتخابوم کنټرول جی څه وکوم د جلا ګروپ کوم یې ټول څه وکړه ګروپ میکړاو یو څه به سایز کوشنی رم دې ځای باندې بکشي ښه بل څه غواړم دا پر مثال هغه کم آرټ یا کم چې ما غوښتل هغه پر هم دې ځای کې ترسیم کړي اوس راځم دلې پسې براسو یو څنګه به ترسیم کوم دلته براسم ټیکسټ ټول براواخلم دبليو پی څه ولیکم دبليو پی چې مو لیکل سایز به څه وکم غټ وکم سایز مې کله غټ کی بیا راځم دلې کوم ټول اخلم بیزیر ټول براواخلو بیزیر ټول دی راځم همدلته یو کلیک نیسم تر همدې ځای پورې ښه چې دا ټیکسټ کنټرول کیو کو دی به کړته نه واوړي کنټرول کیو نه خو بیا ټول نه اوري زما یوازې دلې دغه پر اندازه سره کار پکار دی راځم دلته یو کلیک نیسم تر همدې ځای پورې بیا راځم تر همدې ځای باندې او بیا راځم تر همدې ځای پورې تر همدې ځای پورې یو ساده کار مو څه وکړئ ترسیم وکړئ راځم بیټ ماپ کې موږ په افیکټ کې موږ ارټسټیک میډیا ویلی وم دلته یو قسم د ارټسټیک میډیا شکل ورکوم کوم شکل یې سم دی دا ځای شکل به ورته انتخاب کو کوم یو سم راځي ستاسو په نظر کوم یو سم دی دا څنګه دی څه پراخوالی کم کو دا سم دی رابوسو بیا بې ځای ټول راځم دلته یو کلیک کوم تر همدې ځای پورې بیا راځم تر همدې ځای پورې بیا به راسو دلته به څه داسې کوږوالي ورکو دلته به کلوز کو دا بیا دوهم پیج جوړ کړي راځم دې ته به هم همدغه شکل ورکو که بل شکل ورکو همدغه سم دی دې دواړه بیا دلته انتخاب کو بی به وهو دې بټن ته الاین سي بې که انتخاب کو دې چې الاین کېږي بټن ته دغه ډبلیو پی سره نور موږ قانون راغلی څه وکړو ډیلیټ به کو رابسم دې ته به یو رنګ ورکو او دې ته به بل رنګ ورکو کوم رنګ سم راځي د شنه د ژړ رنګ سره نو سم سول کنټرول جی دواړه به څه وکړم ګروپ به کړم او را به وړم پر دې مابینځ کې به ورته کښېږدم رابسم دغه ټکسټ چې ما جوړ کړی و دغه ټکسټ به انتخاب کړم دا ولې انتخابېږي دا خو ما ګروپ کړی و یو وار بیا ان ګروپ کو بیا به دغه ټکسټ یوازې انتخاب کو دې ته به همدغه شین رنګ ورکو او دا بل فوټوګرافي چې مې انتخاب کړی دې ته به همدغه رنګ ورکو وکیل احمد فوټوګرافي سر مو خلاص راځم زموږ د کار د لا ښه وایل لپاره به د لوګو د لا ډکوالي لپاره ګور دا بغلونه یو څه خالي معلومېږي نو دا به څه وکړو پکښې یو څه پکښې ډک کړو نه د ډکولو لپاره دغه لیپس چې مې جوړ کړی و دغه لوړې لیپس ته ما دغه نه جوړ کړی کنټرول سی او کاپي به ځینې واخلو کنټرول به څه وکړو پیسټ به کړو او څه به وکړو یو څه به کوچنی کړو په دې مابینځ باندې یو دې سره هغه ټکسټ هم دغه سوی دا ټکسټ به انتخاب کړو هغه به ټوله کلیر کړو وایه پاتې سو ولې نه انتخابېږي دلته ما د دې دا انکوډ اړولی دی نو د ډیلیټ به یې زه چیرې ولاړی اوس یې څه سو ښه ډبلیو پی مې انتخاب کړه چې مې انتخاب کړه ډبلیو دغه هغه مې ځینې کړه دغه دوهم دغه مې ځینې کړه نو زه ما د دې لاین پراخوالي ته دغه الیپس مې جوړ کړی د دې لاین پراخوالي به څه زیات کړو لس زیات نه دی څلور به کړو څو به کړو څلور چې مې جوړ کړي بیا راځم پر دې ځای باندې تر همدې ځای پورې
یو څه بیا را لاندې کړو چې وایي زموږ هغه فوټوګرافي لغات پټ کړي تر همدې ځای پورې یو په دغه ترتیب به د هغه لیپ سره انتخابوم ده به ټریم ورباندې اپلای کړو چې ورباندې اپلای کړو ټریم داسې یو دلته به داسې بل کار به وکړو ښه دی خو اوس آوټلاین دی چې دی آوټلاین دی نو را به څو ابجکټ ته کنورټ آوټلاین ټو ابجکټ آوټلاین به ابجکټ تبدیل کړو اوس به راس پر دې دواړه باندې چې اپلای کړو ټریم به اپلای کړو دایرې دغه څه هم څه وکړلې کټ مو کړلې سر مو خلاصو دغه څه هم کټ کړل پسې راځو دغه د وکیل احمد په اندازه سره به دغه څه هم څه په کټ وکړو یو وار به د انتخاب کو پی بو دی به دایرې مابین سره راسي یو څه به ولوړ پر هغه اندازه به څه وکړو منظم به کښېږدو تقریبا همدغه اندازه وه را به څو دی دلته پر دې ځای باندې به هم ورباندې کښېږدو بیا به ورسره انتخاب کو بیا به څه شي ورباندې کلیک کوو ټریم کنټرول زید دا ویل د لوړ بک باندې سپرنټ کوم نو انتخاب کړي کنټرول هم به کو اوس به دواړه انتخاب کو اوس انتخاب سول چې ورته باندې اپلای کو ټریم دغه دوه لوګو څخه چې واخیستل دا دوه ساعت څخه یو کافي مو ځینې واخیستل کوم ستونزه خو نه څه پکښې کې هغو ته به راسو همدغه تور رنګ یې صحیح دی که بل رنګ ورکوئ داسې خاکي رنګ ورکړو لږ دغه دایرې به انتخاب کو د دې آوټلاین پراخوالی دغه دایره به یوازې انتخاب کو د آوټلاین پراخوالی اوس دی 0.5 یو څه بیا زیات کو 1.5 او دوهمه دایره هم باید څو کو 1.5 کنټرول جی سره کوم کو ګروپ کو ښه دغه ځای ته یو رنګ نور کو دغه یوه ښه خبره ده ښه نو باید د کیمرې یو عکس هم موږ باید پکښې څه وکړو ځای پر ځای وکړو یو پنځه عکس هغه نو که چیرې تاسو یو کیمره ولرئ خو د کیمرې عکس ولرئ بیا اسانه راوړی شي زه به زه وګورم په سمبولو کې که چیرې وه خو رابېړو که نه وه نو بیا به تاسو ډاونلوډوئ انټرنیټ کې بیا ستاسو ویب سایټ درښیم په همغه ویب سایټ کې تاسو کولی شئ ډېر پنځه عکسونه په اسانۍ سره څه وکړئ پیدا کړئ انسر کرکټر کومه دی انسر کرکټر کومه دی دلته به راسو په دغه ویبډینګس کې موږ ډېر شیان لرو دلته که وه ښه خبر ده که نه وه نو بیا به یې پرېږدو دلته ستا کیمره کومه دی دغه دا خو هغه ویب کیم دی دا نو خوند نه ورسره کوي خیر اوس به دغه د میسج علامه به کښېږدو دغه د فولډر سمبول به څه به کښېږدو نو دا سمبول به راواخلو دا به راواخلو پر همدې ځای باندې پر دې بل کونج باندې به څه وکړو ورته ځای پر ځای به وکړو دا د نبي الله په خوله به م وکړو دلته به د فولډر په مابینځ کې به داسې یو دایره کښېږدو کنټرول سی کنټرول یو کاپي به ځینې واخلو کنټرول سی کنټرول یو بله کاپي به ځینې واخلو دا څه شي کیمره ټوله به اوس انتخاب کړو کنټرول جی ګروپ یې کړو اوس دې په کوم شکل ایکسپورټ کوو پی ان جی لوګو تاسو هر وخت جوړه کړئ هغه باید چې باندې ثبت کړئ پی ان جی یو بل کار به وکړو دغه دایره چې موږ دا ساه جوړ کړې ته چې یو رنګ ورکړو چې هم ښه وي نو دغه رنګ نو باید د ټکس تر مخه باید موږ کړی وای نو ټکس خو نو چې اوس موږ جوړ کړی دی نو د دې تر مخه باید تاسو رنګ ورکړی دی ته یو داسې یو رنګ ورکوئ چې هغه ستاسو لوګو پکښې معلوم شي دغه شاوخوا پټې ته رنګ یې ورکړئ نو تاسو په خپل دغه پورې ترتیب چې ستر کومې تاسو جوړوئ هغه ترتیب ستاسو خوښ و هغه رقم یې جوړ نو دا د یو لوګو جوړول نن لپاره نو همدومره بس